قدر وړ او محترم افغانانو لکه څرنګه چې د افغانستان مظلومه خاوره دا د آبادیدو په خاطر باندې هر افغان باید کار وکړي. زموږ دورونه چې په دې مظلومیت فقیرتوب کې بې ساري او ډېر لوکس موټر جوړ کړی دی او همدارنګه بل مجاهد چې M4 جوړ کړی دی هم شکل د M4 دغه اقدام د وطن د آبادۍ په خاطر باندې دی او په ټولو تجارانو باندې همدارنګه زموږ د امارت په مشرانو باندې غږ کوم چې زموږ د دې ورونو قوي ملاتړ وکړي. ټولو تجارانو باندې غږ کوم چې تاسو ځان ته تجاران وایي تر ننه پورې مو د افغانستان لپاره داسې څه ونه کړل چې زموږ افغانان پرې راحت کوي. همیشه مو د خپلو منافعو لپاره کار کړی دی او فابریکې مې جوړې کړي دي. ولې د دې وطن چې کوم حق در باندې دی تاسو هیڅ هم نه دي کړي. نو د تجارانو څخه غوښتنه کوو چې د دغسې خلکو قوي ملاتړ وکړي او الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. دا په دې معنا چې تاسو د دښمن لپاره هغه څه برابر کړي چې دښمن پې ماتیږي. یعنی کوچی او یو عادي شخص ته کته وایي ته ما د طیاره جوړه کړه نو هغه هیڅ کله دا کار نشي کوی او کوچی هیڅ کله په ډانګي باندې تا ته جټ طیاره نشي راغورځولی. ولې د دې علم او تعلیم په اساس باندې ته کولی شي چې د دښمن قوي پلانونه ورشنډ کړي او خپل ملک ته ترقي ورکړي. نو د علم مخالف نه یو، د تعلیم مخالف نه یو. ټول افغانان ځوانان دي جدي او قوي پاملرنه خپل تعلیم ته وکړي او مشرانو باندې هم غږ کوو چې د تعلیم په خاطر باندې زموږ افغانانو ته زمینه برابره کړي. زموږ خویندو ته به انشاءالله د تعلیم سیستم هم جوړیږي په داسې ترتیب چې د اسلامي اصولو سره برابر وي. هغوی د هم تشویش نه کوي. ځینې انسانان دي د فکر نه کار نه اخلي، هغو همیشه په تیرو پسې ګرځي. یعنی که څوک وایي چې نه ولا د تعلیم ضرورت نشته دی او دا نشته دی، نه، د تعلیم ضرورت په دې عصر کې شته. کفار همدارنګه د هغو ملګري دومره پیشرفت کړی دی چې زموږ او تاسو هر پلان راشنډوی شي. ولې زموږ افغانان هم باید همت وکړي چې د دوی هغه پلانونه چې دي د هغو هغه کوم طریقه او کار چې دی باید هغوی زده کړي او د هغو په مقابل کې داسې څه جوړ کړي چې که چېرته په موږ باندې بوج راولي ولې موږ سره مقابل کې څه موجود وي. د خپل وطن د بقا په خاطر او د خپل وطن د پیشرفت په خاطر باندې هر افغان چې اقدام او کار کوي زه ستایم. هغه څوک ماته اتل دی چې افغانستان او د دې مظلومې خاورې لپاره یو څه وکړي، هغه د دې ملت او د دې خاورې اتل دی. دا اتل نه دی چې وروره بس فابریکې جوړې کړي دي ځان لپاره هر څه کوي. ولې خاورې ته تر ننه پورې یو هسپتال جوړ نه کړلو چې زموږ مظلوم افغانان دې هم سایه ته منډه کړه هغې هم سایه ته منډه. د دوی ټول تر شا ملامتیا د دوی ده. دا دومره پیسې دا دومره تجارت چې ستاسو پراخه دی، یو اساسي هسپتال د ټولو افغانانو تجارانو جوړ نه کړلو. نو افسوس په تاسو باندې پکار دی، خجالت وباسئ. نو د نن نه بعد هم تاسو د دې چانس لرئ چې د دې وطن لپاره یو څه وکړئ او همدارنګه ځوانانو باندې غږ کوم چې وطن ته د وطن د آبادېدو لپاره خپلې مټې راونغاړئ. دا ملک چې دی دا په وچه ډوډۍ او په ستړو مزلو باندې دا جوړېږي، په بل څه نه جوړېږي. یعنې په والله که درته هېڅوک هم جوړ کړي، نه امریکا نه روس نه بل خپل د همدغه فقیر افغان به دا ملت او دا خاوره په پښو باندې ودرېږي. السلام علیکم.